د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو یو ځل بیا د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی او د 1 لیټر پټرولو قیمت تقریبا 250 ته ورنږدې دی او په 1 لیټر قیمت کې تقریبا 15 روپۍ اضافه کړې ده. د دې له وجې نه عام ولس څومره ستونزو سره مخ دي او هغوی څه وایي. راځئ چې د هغوی څو خبرې واورو. عوام دا وایي چې بس ورځ په ورځ همدغه دغه شروع دی او څوک د تپوس کولو والا نشته چې تپوس یې وکړي. مخکې عمران خان یادولو، اوس هغه عمران خان خو وروره دغه شول، وروره دی خو چې کم دغه شروع کړی دا خو د هغه نه هم سیوا کړو. پته یې نشته چې وروره کم دغه ته خبره وباسي. موږ د خو په دې په دین ایمان یې نه پوهېږو. اوستنه دا کوو چې وروره ورځ په ورځ زیاتې کوي او کمې پکې اړولې راځي نه. د یو شي کې هم نه راځي، کوچني دي، غوړي دي، کو دغه دي، هر څه راپسې وروره ورځ په ورځ بس سیوا کړي دي او بس. شهباز شریف چې راغلی و نو هغه ویل زه به پټرول ارزانوم 100 روپۍ ته بیا راولم، نو هغه خو 250 روپو ته ورسول. دا غریبانان به څه کوي؟ سے بهر سے رامان نگران کو نو چا ویل چې نواز شریف حکومت خو، چا ویل چې شهباز شریف حکومت خو، یا پکې عمران خان راغی. عمران خان دا هر څه بیا مو چې په لیول کې ودرولي وو، دی خو اوس 300 ته رسېږي انشاءالله. ګورې چې دا 100 ته رسېده، 249 ته رسېده، دا به 300 ته رسېږي انشاءالله. تاسو دې تک صرف ګورئ دا به 300 ته رسېږي. بس پټرول راغلی دلته خو پټرول دا دی اوس 1 جولای ده او بیګا چې دی بیا ریټونه وخته نو تقریبا دا 250 ته ورسېده. نو بس زندګي خو ډېره زیاته مشکله شوه ځکه چې مطلب آمدن خو ورځ ته ورځ چې دی کارونه خرابېږي. څومره چې مهنګایي سیوا کېږي هغومره کارونه خراب شو. پټرول پمپ باندې اکثر پټرول هم نه وي، خوراک څښاک شیزونه هم ګران شول. غوړي 15,000 نه شروع شول نو 10,000 ټیم ورسېدو. نو غریب سړی نشي پوره کولی، که اوړه پوره کړي، که غوړي پوره کړي، که خوراک سامان پوره کړي، که جامه پیزار پوره کړي، که مړی ژوندی پوره کړي، غریب سړی نشي کولی. وایي موجوده دور کې خو ډېر زیاته ګراني هم ده او ورځ ورځه ګراني سیوا کېږي او د دې بوج چې کوم دی نو ټول په عوامو باندې پوهېږي. بیا خاص کر کومه لاندې طبقه چې ده، چا سره موټرسایکل دی، چا سره رشکه ده، په هغې کې هغه مزدوري کوي د خپلو بچو لپاره او دا پټرول ورپسې ګرانېږي. دلته کې ورپسې د بجلۍ بلونه هم را ادا کېږي. بجلي هم زموږ د خپلې صوبې پیداوار دی او بیا هم موږ باندې هغه ډېره ګرانه خرڅېږي. که ګیس زموږ د صوبې پیداوار دی هغه هم را باندې ډېر زیات ګرانه او یشته دی هم نه. لوډ شیډینګ خو دومره دی، په کار دا و چې موږ باندې خو لوډ شیډینګ وی نه، په لوډ شیډینګ خو دومره دی چې ټول بیماران چې بوډاګان چې څومره دي ټول د دې د لاسه دغه دي پریشانه دي. او دا حکومت نه موږ اپیل کوو چې یاره دا د پټرولو دا شو یا د ډیزلو دا شو، دا خو دې کې سبسایډي وکړي، دا را باندې ارزانه کړي ځکه چې څه وخت د یو سړی خپل مزدوري 700-600 روپۍ ګټي په موټرسایکل سوري لاړ شي ته مزدوري وکړي، هغه د هغه د موټرسایکل پیسې هم نه کوي ځکه چې دومره تیل تاسو ګران کړه او دا لا ګرانېږي. خلک وایي نور به هم ګرانېږي. مهرباني وکړئ چې دا شیزونه ټول را باندې ارزان کړي. د مزدور دیاړي 900 روپۍ ده چې ډېره کې 1000 روپۍ، نو په دې 1500-1400 توړه دی وه. غوړي کم ریټونه له وخېجول او پټرول شول، هر څه یې وخېجول. زموږ د برداشت نه دا بهر دي. که یو نیم کار د عوامو وکړو یا ځان له اور ورکړو یا هر څه وکړل نو دا پکې وزیر اعظم، دا پکې ملوث ده. پوه شئ موږ انسانان یو او موږ وزیر اعظم صاحب فکر نشته، بس خپل ځان جوړوي. پوه شو بار ملکونو له خپل دغه لګي او د موږ پاکستان سره هېڅ هم نشته. موږ دا ګزارش کوو چې د وزیر اعظم دا راوغورځېږي د کرسۍ نه، په دې باندې ده یو ښه حاکم مقرر شي چې موږ ټولو ته انصاف میلاویږي. د پېښور خلک وایي چې د پټرولو قیمت سیوا کېدو سره که یو خواته ډالر برخیږي نو بل خواته د دې سره د غوړو، چینو، اوړو او د دې سره نورو څیزونو قیمتونه هم سیوا کېږي. د کیمرامین حازم صافي سره کاشف عزیز، وحدت نیوز، پېښور.